بسم الله الرحمن الرحیم. د عضوي مرکباتو خواص ځانګړتیا د ارګینیک کمپاونډز کوم دي، عضوي مرکبونه چې کوم دي د هغوی پراپرټیز کوم خواص لري، کوم ځانګړتیاوې لري. لومړی خبره چې دا هغه اشتراکي اړیکه کویلنټ نیچر دی. عضوي مرکباتو ترمنځ چې کوم اړیکه ده هغه اشتراکي ده او زیاتره عضوي مرکبونه به غیر قطبي اوبو کې به نه حلیږي. ابي محلول کې یا اوبلن محلول کې به نه تجزیه کېږي، نه به حلیږي، نه به د برق حادي. نو دا یو کویلنټ نیچر. ځکه کویلنټ نیچر یو ایانیک نیچر دی چې ایوني طبیعت لري، یو کویلنسي طبیعت لري. نو عضوي مرکبونه یا عضوي مالیکیول چې کوم دي، ارګینیک مالیکیول چې دي، دې کې اکثریت اړیکه چې د اشتراکي ده، چې هغې کې الکترون شراکت شوي. کله چې یو اتوم یو الکترون شریکوي او بل هم سره یو شریکوي، میوچل شیرینګ، برابر د الکترون شراکت شوي، هغې ته موږ اشتراکي اړیکه یو. او که چېرته یو اتوم الکترون ورکوي فلز او غیر فلز یې اخلي، نو هغې ته بیا موږ آیوني اړیکه یو. او که چېرته اشتراکي اړیکې جوړولو دپاره یو اتوم دواړه الکترون ورکوي، نو هغې ته بیا موږ یو طرفه اشتراکي یا کوارډینیټ کولنټ باند یو. نو عضوي مرکباتو کې یو خاصیت چې دی هغه اشتراکي اړیکه ده. هغه څه دی لکه اشتراکي اړیکه ده. او عضوي مرکبونه به موږ سره زیاتره چې دي لکه ارګینیک هم راتلی شي، غیر عضوي مرکبات هغه هم جوړولی شي، غیر عضوي ایانیک باند هم جوړوي، خو زیاتره موږ سره اړیکه چې دا هغه به اشتراکي. او د دې اشتراکیت د وجې نه دا بغیر قطبي او ابي محلول کې به منحل نه وي. ځینې کې هیڅ منحلي که چېرته عضوي مرکب قطبي و اوبو کې بیا منحل کېدی شي، دا به تجزیه کېږي نه په اوبلن محلول کې، د برق حادي نه دی. دا خاصیت دی. نو د اشتراکي اړیکې چې کوم خاصیت دی هغه خاصیت د دې عضوي مالیکولو هم واخیسته. زیاتره عضوي مرکبات غیر قطبي وي. قطبي هم کېدی شي، ضرور نه، ځکه اشتراکي اړیکه قطبي هم کېدی شي، غیر قطبي هم کېدی شي. نو که قطبي وه نو اوبو کې منحل دی، که غیر قطبي وه نو منحل به نو اوبو کې به نه حلیږي. مثلا که موږ ډیزل واخلو اوبو کې نه حلیږي، پټرول اوبو کې نه حلیږي، ګریس نه حلیږي، رنګونه نه حلیږي. صحیح ده. خو که ځینې که چېرته قطبي نو اوبو کې به حلیږي. لکه ایتایل الکول په اوبو کې حلیږي، کندونه په اوبو کې حلیږي، او داسې نور لکه سرکه مرکه په اوبو کې حلیږي. بل په غیر قطبي محلل کې یا محلول کې دا غیر انحلالیت صحیح ده، دا محلل کې په غیر قطبي محلل کې دا غیر انحلالیت. نو ما خبره شوه که چېرته عضوي مرکب قطبي نو اوبو کې منحل دی، او که قطبي نو اوبو کې نه حلیږي. که غیر قطبي مرکب نو بیا به داسې ولیکو چې په اوبو کې نه حلیږي، او په عضوي محلل کې بیا منحل دی. عضوي محللونه چې هغه عضوي صحیح ده، د ارګینیک خپله لکه شپږ بنزین چې دی دا عضوي محلل دی، ایتایل الکول عضوي محلل دی، کاربن ټیټراکلورایډ چې دی دا عضوي محلل دی. نو په غیر قطبي محلل کې انحلال په عضوي مرکبات په غیر قطبي محلل کې حل کېږي، لکه بنزین، ایتر، تالوین شو، تالوین چې ورته موږ جوش او لیکېدو ټکي، دا ټول د اشتراکي اړیکې خاصیت دی. لکه نو په عمومي توګه عضوي مرکبات جوش او لیکېدو ټکي ټیټ وي، ځکه چې باند شی دی، باند اشتراکي دی. او کله چې اړیکه اشتراکي نو د هغې جوش ټکي او لیکېدو ټکي شي ټیټي، نو بي پي هم ټیټی او ایم پي چې دی بالینګ پوینټ هم ټیټي او میلټینګ پوینټ هم ټیټي. تودوخې ته مقاومت، عضوي مرکبات تودوخې ته مقاومت نه لري.
او که تودوخه موږ زیاته کړو نو دا په کوچنو مالیکولونو څه کېږي تجزیه کېږي نو ترمینل سټیبیلیټي لري صحیح ده. بل انفلیمیبیلیټي د یو اهم خاصیت په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځېدو وړ سوځي صحیح ده او په زیاته تودوخه نتیجه کې نو موږ سره عضوي مرکبات چې دي د سوځېدو وړ دي صحیح ده نو انفلیمیبل دي انفلیمیبیلیټي لري. عضوي مرکبات ورو تعامل کوي دا هغه خاصیت دی لکه نو د کویلنټ نیچر د وجه صحیح ده چونکه بانډ کویلنټ دی نو تعامل به ورو وي کله چې عضوي مرکبات ریاکشن کوي چونکه کویلنټ بانډ جوړیږي نو تعامل هم سره شي دا به ورو وي سلو ریاکشن به کوي. ها کله چې دا موږ سوځو صحیح ده دا سوځېدل چې دا لکه نو داسې دي کله چې عضوي مرکبات موږ سوځو سوځو نو لمبي لوګي سره سوځي لوګي بګي او بل خاصیت چې دا موږ ډېر مخکې ویلې چرته زنجیر جوړونه کاربن اتومونه کولای شي چې خپل منځ کې یو تر بله ترتیب شي یو ګوت زنجیر جوړ کړي یو ګرده کړۍ جوړه کړي نو کاربن موږ ویلي چې کاربن بانډ جوړیږي کاربن د نایټروجن سره بانډ جوړي اکسیجن سره جوړي سلفر سره جوړي فاسفورس سره جوړي هیلوجن سره جوړي نو کاربن خپل منځونو کې بانډونه جوړي نور سره یو غوني دوه غوني درې غوني هم په خاطي ډول هم په خاخي ډول هم په کړایز ډول باندې چې کې دا جوړي چې دا خاصیت په نور عناصرو کې نه لیدل کېږي. ایو ایزومیریزم دی چې عضوي مرکبات ایزومری خاصیت لري چې بغیر عضوي مرکباتو کې دا خاصیت دا پراپرټي چې دا نه لیدل کېږي نو دا یو لسو خواص دي چې دا د عضوي مرکباتو ځانګړي خواص دي چې دا خاصیتونه په غیر عضوي کې یا بالکل لیدل کېږي نه یا کم لیدل کېږي او دې وجې نه دا کاربن مونوکساید او کاربن ډای اکساید او کاربونیټ او بای کاربونیټ او سیاناید او سیانیټ او تایوسیانیټ او کاربایډز دا موږ په عضوي کیمیا کې نه تدریسوو ځکه دغه خاصیتونه چې دي د موږ سره د عضوي مرکباتو خاصیتونه مختلف دي. یو مهم چې د انفلیمیبیلیټي د عضوي مرکبات زیاتره سوځي دغه مرکبونه دغه خاصیت نه لري. میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ کمی د دې مرکباتو چې کوم جامد دي د هغوی میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ ډېر زیات لوړ دی